د تکواندو د افغان لوبغاړي سید مسعود کریمي هرکلی. دلته یو شمېر آلمان میشتي لوبغاړي د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې د پخواني لوبغاړي سید مسعود کریمي هرکلي ته راغلي دي. کریمي اوس په آلمان کې ژوند کوي. دی په تایوان کې جوړو شویو نړیوالو سیالیو کې ښه وځلید او د سرو زرو مډال یې وګاټه. سید مسعود کریمي وایي خپل مډال د افغانستان مبارزو او کړېدلو مېرمنو ته ډالۍ کوي. تاسې ته اعلان کوم چې دا مډال مې د افغانستان مېرمنو ته تقدیم کړ. د هغو ستونزو او کړاوونو له امله چې ګالي او آن د خبرو کولو اجازه هم نه لري. حتی اجازه گپ زدن ندارم. نوموړي د تکواندو په برخه کې له 80 کیلوګرام ډیر وزن کټګورۍ کې ګډون کړی و او د تایوان، چین او جرمني له سیالانو مخکې شو او لومړی مقام یې وګاټه. خوشبختانه که دانستیم از افغانستان له ښه مرغه په دغه سیالیو کې له افغانستان څخه ما ګډون وکړ او د افغانستان په تاریخ کې ما په لومړي ځل وشو کولی چې له دغو سیالیو د سرو زرو مډال ترلاسه کړم. د این بخش از مسابقات به دست بیارم. د سپورت ډیر استادان د لاسته راوړنه د ځوانانو لپاره الهام لرونکی پیغام ګڼي. ځوانانو ته عالي پیغام دی چې که هڅاند او منظم وي نو په دې برخه کې د خپل هیواد او خلکو لپاره دا شان ویاړ ګټلی شي. ورلډ ماسټرز نړیوالې سیالۍ هر 4 کاله وروسته ترسره کیږي چې سږکال د مې میاشتې له 11 تر 13 نیټې د تایوان په ټایپه ښار کې جوړې شوې وې. په دې سیالیو کې له 110 هیوادونو په 15 رشتو کې له 40 زرو ډیرو لوبغاړو ګډون کړی و.